د جهادي تاریخي او شهیدانو د اثارو لپاره جوړ شوی موزیم. دغه موزیم د میدان وردګو ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړ شوی چې د ګڼو تاریخي اثارو ترڅنګ پکې د شهیدانو پاتې کالي او وسایل، د اشغال پر وړاندې کاریدونکو پر لاس جوړ شوو بمونو نمونې او وسلې نندارې ته ایښودل شوي دي. دلته خو څو برخې د موزیم لري، نظامي آثار، جهادي آثار. نو تقریبا دغه آثار زیات جهادي اوس به شاوخوا 200 ته تعداد رسیږي او 200 کې شاوخوا کې تاریخي آثار هم دي او د شهیدانو آثار هم شته، لکه د شهیدانو جامې او بوټونه او دا هغه هم شته او قلمي کتابونه هم شته. خو ډېر څه اوس جمع شوي تر اوسه پورې موزیم ته کار ورباندې روان ده، هغه جهادي آثار. دغه موزیم ورځ پر ورځ د پرمختګ په حال کې دی. تازه دغه موزیم ته د اشغال پر وخت د مجاهدینو له لوري جوړ شوی ماین او ځینې نور وسایل وسپارل شول. یو دیګ بخار ماین مې دغه راوړله او دغه یو کلنګ ده چې په 1990 کې د موږ درې ملګري د نرخ په ولسوالۍ په عمومي سړک باندې کار کوو د زیبوداغ په ساحه کې. نو د امریکایي اشغالګرو د چورلک لخوا چې دوی باندې بمبار وسته، بیا 2 ملګري شهیدان سوله او یو د موږ ملګری ژوندی ووته په دغه چاپۍ نه. نو دغه یو کلنګ ما سره پاتې و او بل یو د حاجي صاحب یوسف خادم تلیفون ما سره پاتې و چې هغه شهید څه د موږ نظامي مسؤل و هغه وخت کې. مسؤلین وایي له مجاهد ملي موزیم د لوړپوړو چارواکو او هیوادوالو سربیره ډیری هغه بهرني سیلانیان چې میدان وردګو ولایت ته راځي هم لیدنه کوي.